بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، زده کوونکو، اوریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسې ټولو ته د عربي ژبې په زده کړه کې ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. رسیدلی یو الوحدة الثانیه الدرس السابع، همغه دویمه وحده ده او اووم درس دی. دریم حوار ته رسیدلی یو الحوار الثالث انظر واستمع واعد. نن د الام او الاب د مور او پلار ترمنځ بحث روان دی. په دې بحث کې مور او پلار په خپل منځ کې سره خبرې کوي او بیا د خپلو اولادونو او د بچیانو په هکله سره خبرې کوي. راځو ګورو. الام معنا مور، الام مور، الاب پلار. الام هذا دا، هذا دا نارینه، البته د مذکر صیغه ده. یو مذکر صیغه ده، یو مؤنث. هذا چې کله مذکر ته اشاره کو او هذه کله چې مؤنث ته اشاره کو. اولې وایم تر دې ځای پورې هذا اذان الفجر. الاب الله اکبر، الله اکبر. الاب اين الاولاد؟ الام سعد في الحمام يتوضأ. الأب وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. الأب أين المعطف يا سعد؟ سعد هذا هو المعطف يا والدي. الأب وأين النظارة يا سعيد؟ سعيد هذه هي النظارة يا والدي. الأب هيا بنا إلى المسجد. سعد وسعيد هيا بنا. رازو واستمعنا سريقورو. الأم مورد سوي هذا أذان الفجر. هذا دا اذان و اذان الفجر د سحر. ګورې په عموما نه پوهېږم پښتو کې به ورته بیل بیل اصطلاحات وي که نه، خو په عربي ژبه کې یو صباح دی چې هغه د سحر دی لکه 7 بجې 8 بجې دغه ټایم، یو فجر دی لکه 4 بجې 5 بجې د سحر منځه ټایم چې وي چې لږ لږ تیاره وي، ایته فجر وایي. صباح سحر دی او فجر هغه ټایم دی. هذا اذان الفجر، دا د سحر اذان دی. الله اکبر، الله اکبر. الله ډیر لوی دی. ولی وای الله اکبر؟ ولی څه نه وایي چې زه صحیح ده یا وایي زه ښه؟ ځکه سنت طریقه ده چې کله موږ اذان اورو نو باید د مؤذن هغه الفاظ تکرار کړو. څنګه چې پلار اذان اوري نو دا هم وایي الله اکبر، الله اکبر. الاب یا پلار درته وایي این الاولاد، اولادونه چیرته دي؟ این الاولاد، اولادونه چیرته دي؟ بچیان چیرته دي؟ این چیرته؟ الاولاد بچیان، اولادونه پښتو کې ورته وایو این الاولاد، اولادونه یا بچیان چیرته دي؟ پلار پوښتنه کوي. الام مور ورته وایي سعد فی په الحمام تشناب يتوضأ او دس کوي. يتوضأ او دس کوي. سعد في الحمام يتوضأ. سعد في الحمام په تشناب کې دی. يتوضأ او دس کوي. سعد په تشناب کې دی او دس کوي. سعد في الحمام يتوضأ. سعد په تشناب کې دی وبخي او دس کوي. الاب پلار ورته څه وایي؟ سعد خو پیدا شو په تشناب کې او دس کوي. و او این چیرته دی؟ سعید، سعید. و این سعید، او سعید چیرته دی؟ الام مور ورته بیا څه وایي؟ سعید فی په الغرفة کوټه کې دی. يقرأ القرآن، الولي قرآن. سعيد في الغرفة، سعيد په کوټه کې دی.
یقرأ القرآن قرآن کریم لولي. الاب پوښتنه کوي نور اولادونه هم لري. و اين او چیرته ده سعیده سعیده. الام مور ورته څه وایي؟ سعیدة فی المصلى. مصلى موږ لکه جاینماز ورته وایو. جاینماز خو موږ صرف هغه ته عموما په کورونو کې باید هر مسلمان همداسې وکړي چې په کور کې یو وړوکی غوندې جومات یا خاص ساحه مشخص کړي د مانځه لپاره، یوه بلمازه کېږي نه، بل ماشومانو غټانو وړو ټولو سره یو فکر پیدا کېږي چې دغه د مونځ ځای چې دی مشخص ښایسته ځای دی، او یو فکر پیدا کوي چې کله چې څوک مونځ کوي باید دلته راشي. بیا چې غټان ویني چې مسلسل هلته ځي نو هغوی هم پوهېږي چې دا مصله یا جای نماز د مونځ ځای دی، خاص مشخص ځای دی، یو فکر د منصب پیدا کېږي هلته. نو سعیده چیرته ده؟ فی المصلى تصلي، یعنی هغه ځای کې ده کوم ځای چې د لمونځ لپاره مشخص شوی، یعنی که په ساده الفاظ ووایو جاینماز یا د کور مسجد. بیا الاب پلار څه وایي ورته؟ این المعطف یا سعد. این چیرته دی؟ المعطف چپن. کله چې یو چپن وي، چپن ته موږ په عربي کې څه وایو؟ المعطف. این چیرته دی؟ المعطف چمن وبخی چمن میوي چپن یا حرف ندا دی، لکه چې ای فلانکی عربي کې څه وایي؟ یا محمد، یا خالد، یا حامد، یا صلاح، یا ظهیر، یا فلانکی، یا فلانکی. دا یا چې دی حرف ندا دی. سعد ای سعده. این المعطف یا سعد. سعد د پوښتنه کوي چپن چیرته دی؟ سعد ورته څه وایي؟ هذا دا هو المعطف چپن دی یا والدی ای زما پلاره. هذا هو المعطف یا والدی، دا دی چپن زما پلاره. الاب ورته څه وایي؟ اوس د سعید نه پوښتنه کوي، خو د سعد نه د چپن پوښتنه وکړه. سعید نه اوس څه پوښتنه کوي؟ وأين النظارة یا سعید. وأين او چیرته دی؟ النظارة چشمه یا عینکې او یا هم گلاسز چې ورته وایو. چشمې چیرته دی یا سعید؟ سعیده. سعید څه ورته وایي؟ هذه هي النظارة. دغه د چشمې یا والدي زما پلاره. الاب څه ورته وایي؟ هيا بنا الى المسجد. هيا بنا راځئ چې ځو الى المسجد. دا داسې دی لکه انګلیش کې وایي لیټس گو. لیټس گو څه معنی؟ یعنی راځئ چې ځو. هيا بنا ځئ چې ځو الى المسجد مسجد ته. سعد و سعید څه وایي؟ هيا بنا ځئ چې ځو. نو دا زموږ د نن ورځې درس او په دې کې چې دی موږ تقریبا یعنې 28مه نمبر صفحه وه. یو ځل بیا هم تکراروم چې دغه چینل که چا نوي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کوئ تر څو دایمي ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. نو په دې کې موږ سره الفجر نوی لفظ و، اذان سره خو موږ اشنا یو، نوی لفظ دی خو پښتو کې هم اذان ډېر. الاولاد اولادونه یا بچیان. الحمام تشناب. یتوضأ او دس کوي. الغرفه کوټه. یقرأ الولی. المصلى جاینماز یا د لمونځ ځای یا وړوکی مسجد مشخص ځای چې د لمونځ لپاره موږ او تاسې مشخص کړی وي. بله خبره دلته دا ده تصلي. موږ تصلي د څو اهدافو لپاره استعمالو. تصلي ته لمونځ کوي، خو سعیدة فی المصلى تصلي. سعیده چې دا په جاینماز کې لمونځ کوي. اوس دا تا چې په اول کې راغلی تا دا د مؤنث لپاره هم استعمالیږي او مخاطب لپاره هم استعمالیږي. څنګه پیژنو؟ د جملې د سیاق نه ښکاره معلومیږي. مثلا که ته خطاب ورته انت تصلي، هي تصلي، هغه لمونځ کوي. کله چې هغه مؤنث وي لکه سعیده په دې جمله کې مؤنث ده نو سعیدة فی المصلى تصلي. که چیرته دا سعیده په ځای سعد وای بیا موږ څه ویلی؟ سعد فی المصلى یصلي. نو د مذکر لپاره چې لمونځ کوي یصلي او د مؤنث لپاره تصلي. که چیرته موږ یقرأو دلته اوس یو بل ځای کې دی موږ سره لکه سعید فی الغرفة
یقرأ القرآن. دا یقرأ چې دی که چېرته دا سعیده وای موږ به څه ویلی؟ لکه دلته وګوره هلته تصلي و، دلته به څه ویلی؟ سعیدة فی الغرفة تقرأ القرآن. نو دا ډیره مهمه ده چې په دې موږ او تاسو سره پوه شو چې په فعل کې، البته په فعل مضارع کې د مؤنث لپاره تقرأ، د مؤنث لپاره یقرأ. مثلا هو یقرأ هي تقرأ. که خوري هو یأکل هي تأکل. هو هغه مذکر دی نو یقرأ، او هي هغه مؤنث ده تقرأ. هي تقرأ القرآن هو يقرأ القرآن. هي تأكل التفاح هغه مڼه خوري، هو يأكل التفاح هغه مڼه خوري. نو مؤنث لپاره تقرأ تأكل، او د مذکر لپاره يقرأ يأكل. نو یا د فعل مضارع په سر کې د مذکر لپاره، او تا د مؤنث لپاره هم ده، د مخاطب لپاره هم ده. د سیاق د جملې نه بیا موږ په اسانۍ معلومولی شو چې دلته هدف ترې او بخی دلته هدف ترې مخاطب دی او که مؤنث. بل نوی لفظ چې دی موږ سره المعطف دی، چې المعطف موږ چپن ته وایو، بیا به مې چمن ویلی، او النظاره چشمې دي، او هیا بنا زی چې ځو دا موږ پښتو کې وایو. نو د نن ورځ لپاره هم دومره درس بس دی. انشاءالله چې نور درس به سبا ته ووایو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لوی او قادر رب سپارم. تل خوشحاله، سوکاله او نیکمرغه اوسئ. ونلتقي. الله اکبر یو بم والوت، داسې حالات دي او درزو شو. ونلتقي إن شاء الله في النشرة المقبلة، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا افغانستان غوندې ملک دی نو دا حالات به پکې وي.